د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه وه او بیرغ یې پورته کاوه اول تر اخره ووژل سوه. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشي مریی چې نوم یې ثواب و را د مخه سو او بیرغ یې پورته کړي او دې مریی داسې ثبات او شجاعت ښکاره کوي چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سوه ډېر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنګ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولی و. یې غوښته چې بیرغ کښته شي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي موږ به هم د دوی پر بیرغ حملې شروع کو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حملې شروع کړې. نو په میدان کې دوه مهم جنگونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د ده څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړو او بدنو ایمانی تجلیه غالبه وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره یې په لاس کې وه دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې وه چې د دغه تورې حق ادا کړي. په جنګ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي وژني. د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته یې را نه کړه زما په زړه کې یو څه ناامیدي پیدا شوه او د ځانه سره مې وویل زه د صفیې او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی یم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د مخه ورولاړ شوم او توره مې ځینې وغوښته خو ما ته یې را نه کړه او ده ته یې ورکړه. نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه کوي. په پسې یم. ابو دجانه خو اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې په وتړي. انصار وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل الا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه یې وژي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي په کفارو کې یو ډېر جنګي سړی و چې زموږ یو زخمي یې نه پېښاوه مګر ژر به یې هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنگ کې یو بل ته سره ورنږدې کېږي. ما و الله عز وجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ شي. څو هغه و چې دوی دوه سره مخ په مخ شوه. اول مشرک د تورې وارې پر وکړي. ابو دجانه د هغه وارې په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه توره پر پورته کړه. داسې سخت یې وواهه چې په دغه اول وار یې ووژي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفو ننوتی تر څو چې هغه د ښځو و مشرې او قومندانې ته ورسېدی. تاسې پوهېږئ چې ښځې همیشه د لښکر تر شا وي. یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لښکر ووتی
ابو دجانه نه دی خبر چې دا ښځې دي. ابو دجانه وایي یو انسان مې ولیدی چې د خلقو مخانې په مونګا کې ورڅرل. زه ورته ودرېدم. کوم وخت چې مې توره پر پورته کړه چیغې یې کړې. که مې کتل هغه ښځه وه. نو مې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم توره تر دې مکرمه وبلل چې ښځه په ووهم. بیرته مې لاس را وګرځاوه. ورونو هغه ښځه هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه وه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي ما ابو دجانه ولیدی چې توره د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او بیرته یې لاس کښته کړي ویې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهیږي چې ولې یې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تورې حق ور ادا کړي. دونه کفار یې په هغه توره ووهل چې واقعا هم توره د ډېرو وهلو څخه کږه شوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ابو دجانه توره واخیسته نو ما دا نیت وکړي چې زه باید د ده معلومات وکم چې دی څه کوي، آیا رښتیا د تورې حق ادا کوي که یا. نو مې کوښښ کاوه چې په جنګ کې د ده پر شاوخوا یم چې ویې وینم چې دی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی و، یعنی خول او زغره یې اغوستې وه، مخ یې نه معلومېدی. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنګ کې د یوه کافر سره په وهلو اخته و. د جنګ په مابین کې کافر په دې پوه سو چې وژني مې. نو کافر چې پر آس پور و ځینې وتښتېدی، الا یې کړه ځکه مرګ یې په سترګو ولیدی. ابو دجانه تر شا په پسې دی، توره یې پورته کړه، کافر یې پر سر په وواهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځایه سو او توره د هغه تر آسه ورسېده. کافر د آسه څخه دوې حصې ولوېدی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کړي او ماته وکتل. ویل څنګه بولې یا کعب، زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د جنگ یوه نمونه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تورې حق یې څنګه ادا کړي. او حمزه رضی الله تعالی عنه هم د زمري پر قسم جنگ کاوه. د دشمن د لشکر په مابین کې ولاړ دی، داسې وهل او حملې کوي چې مثل یې نه دی لیدل سوی. د کفارو پهلوانان د ده د مخه څخه داسې ځغلي لکه د زورور باز څخه چې د درختو بلګونه ځغلي. شره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وژلو کې یې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي، تر څو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدی چې د جنګیالیو پهلوانانو په مقدمه کې و. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنه داسې ونه وژل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنګ کې مخ په مخ وژل کېږي، بلکې داسې په خیانت سره د شا د طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شا د طرفه حمله کېږي. د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم ریی وم. هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کوم وخت چې قریش د احد و جنګ ته تله، جبیر ماته وویل که تا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژي ته آزاد یې. وحشي وایي زه چې یو حبشي ځوان وم او په نیزه مې داسې ویشتل کول چې ډېر لږ به زما وارې خطا کېدی، نو مې دا سودا قبوله کړه او احد ته د خپلې ازادۍ لپاره راووتم. اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای شوه، نو زه د جنګ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ور داخل سوم او په هغه پسې ګورم. کوم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی لکه هغه قوي اوښ چې خلک یوې او بلې خوا ته چپه کوي. ورونو دا د وحشي وینا ده، زه رانقلوم، که نه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی. او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې رانقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخته نسوای درېدلی. وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار. نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وارې پر وکم. په دغه وخت کې سباح ابن عبدالعزا تر ما ور دمخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه ولیدی ویل را دمخه سه یا ابن مقطعة البذور، یعنی د چولکیانو د پرې کوونکي زو را دمخه سه، ځکه د دغه سباع مور کوچنیان سنتول.
وحشي وایي صباح ابن عبدالعزا داسې وواهه لکه سر چې په خپله په حواس. وحشي وایي خپله نیزه مې څو واره وښورول چې د خپله نښانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي، نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شانه نوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ولوېدی. نیزه په نس کې ده، خو بیا هم غزار نسو، مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی، نیزه یې تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهي دی. وایي پوه شوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې شوم. کوم وخت چې ما ته را نږدې سو غزا سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړي چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم، هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړي او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو، زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا، د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان، په دغه طریقه سره شهید کړل شو. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لویه تاوانه او شدید خسارې سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه په وژلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټوله میدان جنگ مسلط وه. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نضر رضی الله تعالی عنهم اجمعین او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنګ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کړي او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ غږ او نارې واورېدې، د خپلې ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهي شو. کوم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی، د مشرکانو د لشکر پر طرف رهي شو. د مشرکانو د لشکر په صفو او قطارو کې په جنگ کولو رهي، تر څو د کفارو مشر ابو سفیان ته ځان ورساوه. قریب و چې ابو سفیان ووژني، خو الله عز وجل د هغه تر وژلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی و. پر ابو سفیان یې توره پورته کړه. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده وارې وکړي او ده یې په شهادت ورساوه. لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی، نو یې وفرمایل ستاسې دغه ملګري ته ملائکې غسل ورکوي، تاسې د ده معلومات وکړئ چې وده ته څه پېښه وه. نو یې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړه. هغې ویل ده په دغه شپه کې یو ځای کېده وکړه او د جهاد غږ چې یې واورېدی، بې له غسل کولو ور ووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته کتل، مخ یې ځینې واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځینې واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده سره دوې زوجې د حور العین ورسره دي. سبحان الله. په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکار انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو ویشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچني غره کښېنولې وه، هغو د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولۍ چې مشر او قومندان خالد ابن ولید
او ابو عامر الفاسق معاون وو 3 واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کې او د شاده طرف پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په صفو کې بلبله او بې نظمي راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره شي. مګر د هغه غشو وشتونکو د غشو په وشتلو په واسطه د دوی دغه 3 حمله ناکامه شوه او دوی به مجبور شوه چې پر شا ولاړ شي چې دا د غشو وشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ کشران پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط وو تر څو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات شو. د کامیابی امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه 3000 مشرکان چې د 10,000 مسلمانانو سره جنگیږي نه د 200 سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابی د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرني کوښښونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو دپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نه سوای کولی چې هغه خپل لوېدلي بیرغ ته دې ورنږدې شي، کوم چې د ثواب تر وژلو وروسته ولوېدی. هیچا نه سوای کولی چې دغه لوېدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړه او ځینو یې وتیښتې ته مخ ونیوی. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره به کولې هیرې شوې چې ویل د خپلو وژل شوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپل وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وځغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړ. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نورې ملګري ولیدې چې لمنې یې پورته کړې وې او تښتېدلې او د خپل سامانو څخه یې هیڅ شی نه و ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه را نقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لشکر سره مخامخ شوو، پس له لږ وخت څخه دوی په تېښته شروع وکړه تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې شوې او دوی به لمنې پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه به ښکاره شوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لشکر د بل وار دپاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې بری لاسته راوړي چې د بدر تر بري او نصرت په کمه نه و. د غشي ویشتونکو د ډلې ډېرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډېر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبې او کامیابی ډېر بد اثر وکړي کومه چې تر بدر وروسته لاسته راوړې وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي ویشتونکو وټولۍ ته یې صادر کړي وه چې ویل تاسې به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست، ستاسې زموږ د کامیابۍ او شکست سره هیڅ تعلق نشته، تر څو چې ما امر نه وي درته کړي خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کوم وخت چې غشي ویشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي، پر دوی هم حب د دنیا غالبه شو. نو ځینو نورو ته وویل غنیمتونه و څه ته ګورئ،
ستاسې ملګري کامیابه شوه. د دوی مشر او قومندان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر ورته یاد کړه او ویل ایا هغه مو هیر شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلي وه؟ مګر ډیرو کسانو و دغه یاد اوري او امر ته غوږ ونه نیوي او ویل یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو. بیا نو 40 نفرو د دغه غشي ویشتونکو څخه خپل ځای پرېښاوه او د مسلمانانو د لښکر سره یو ځای شوه چې د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لښکر شاه بېله ساتونکو پاته شوه. هلته پر غره باندې فقط عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او 9 نفر نور د ملګري پاته شوه. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وژل کیږو. کوم وخت چې دغه غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه دا د خالد ابن ولید دپاره یو طلایي چانس او موقع وه. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان شوی او د کفارو په لښکر کې د سپرو د ټولۍ قومندان و. خالد د دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپلې ټولۍ سره نږدې و هغه غره ته موجود و کوم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مسلمانانو غشي ویشتونکي ناست و. هر وخت چې به خالد د حملې او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه غشي ویشتونکو به دی او د ملګري په غشو ویشتل او د ټولۍ به بیرته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حملې کولې خالد د خپلې ټولۍ سره 3 واره کوشش وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي مګر 3 سره واره غشي ویشتونکو د غشو په ویشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د سپرو ټولۍ په ټوله جنگ کې معطله پاته وه. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای شوی او نه جنگ ته داخلېدای شوی. مقصد دا چې دغه غشي ویشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودی. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه یې نیولې وه. اوس چې غشو ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغوله شوه، خالد ابن ولید چې دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلي ده چې هغه غشي ویشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپله ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځئ. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنگ ته ورسي بلکې په خپله پر غره ورخیږي. هغه 10 نفره چې پر غره پاته وه هغو کوشش وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي مګر 10 نفره د پوره لښکر په مقابل کې څه کولی شي. خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته وروختي. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې شو او بیا د غره تر شا د جنگ و میدان ته ور داخل شو. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا شوه. د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لښکر و مخته وه او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنگ ته ورتېر شوه نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا شوه. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنگ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حملې شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات شوي مشرکان پوه شوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کېږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پېښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځېده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لوېدلی بیرغ پورته کوي او شاوخوا مشرکان پر را وګرځېده. یو د بلې سره نارې کړې چې راټول شئ او جنگ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بېخبري کې د شا د طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهیه د خالد د ټولۍ څخه د مخ و طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شا و طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دي دوست او دشمن نه سره پېژندل کېږي. اوس په خپله د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع شو او د بلې خوا مسلمانان د مخ او د شا د طرفه څخه وهل کېږي.
مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې شوه لکه د ژرندې د دوو پلو په مابین کې چې وي، یا لکه د غچي په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کېږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنۍ 9 نفرې ډلې سره د لښکر تر شا ولاړو. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تېښته یې لیده چې ناببره او په پوره بې خبرتیا کې د خالد ابن ولید د سپرو ټولۍ د مسلمانانو تر شا ولیده. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته دوې لارې وې چې یا به په ډېره چابکي سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګري د امان او پټ ځای ته رسوي، او خپل محاصره شوی لښکر به و خپل تقدیر ته پرېږدي چې څه ورته پېښېږي هغه به ورته پېښ شي، او یا دا چې خپل ځان په خطر کې واچوي، خپلو پاشلو اصحابو ته ورناري کړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول شي، او د هغو څخه بیرته یوه قوي جبهه جوړه کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره شوی لښکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولوړو ته یې بوځي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بمثل شجاعت او عبقریت وځلېدی. په لوړ اواز سره خپلو اصحاب کرامو ته ورنارې کړه: عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې د ده आवाज به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري، هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکارو، مګر بیا هم په لوړ आवाज سره نارې کړله: عباد الله انا رسول الله. د الله بندگانو زه رسول الله یم، دلته راسئ. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاوه، مګر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لوېدلي وو صحیح فکر یې د لاسه ورکړی وو، بې له خپلو ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه وه. ډېرو یې د تېښتې لار اختیار کړه او د جنگ میدان یې پرېښاوه، او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کېږي او څه پېښېږي، تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلق و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنگ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لښکر ګډ شوه. 2 لښکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک یې نه سره معلومیږي. دلته نو په خپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پېښ شوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پېژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاري د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي: کوم وخت چې د احد ورځ وه او کفارو واضحه ماته وخوړه، ابلیس نارې کړه: یا عباد الله اخراکم، یعنی د شاده طرفه څخه ځانونه وساتئ چې دشمن د شاده طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق را وګرځېده او د خپلو وروستنیو صفو سره یې په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د 2 طرفو څخه وهي، او ما پر نارې کړه: عباد الله دا زما پلار دی، مګر د جنگ میدان تود و او چا زما نارې نه اورېدلې، تر هغو یې واهه چې ویې وشي. او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل: الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنگ کې پاته وه په هغو کې دغه ګډوډي پېښه شوه. ډېر کسان لکه ورک داسې وه نه پوهېده چې چیرې ولاړ شي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې وه چې هلته یوه ناره کوونکي په لوړ اواز سره نارې کړه چې محمد ووژل شو. د دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریبه وه چې د ډېرو افرادو معنوي روحیات مړه شي. ډېرو کسانو اسلحه وغورځول او جنګ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې شوه چې د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی لپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل شو، نو یې وویل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی نبی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی،
په تحقیق سره تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ شي یا شهید کړل شي نو تاسو بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځئ؟ یعنی دا نه صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې بیرته وهغه خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او ډیر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اوریدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د خولې څخه راووته. د مخه تر دې چې دغه آیات په قران مجید کې نازل شي الله جل جلاله دغه آیات د رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاری کړي او بیا په وروسته کې جبرئیل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې دا د سوره آل عمران 143 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه پر هغه ډله ورغلی چې حواس بایللی او په فکر کې ناست دي. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزا ته نو حاضر شوی او بیا یې قسم یاد کړي کبل وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریش په مابین کې جنگ پیښ شو، زه الله جل جلاله ته هغه کارونه وښکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنه دلته خپل شجاعت او مړانه ښکاره کړ. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس بایللی و او په فکر کې ناست دي ویل د چی انتظار کوي چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژل شو. ده ویل که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژل شوی وي نو تاسو تر ده وروسته ژوند څه کوئ؟ ولاړ شئ او ځانونه پر هغه لار ووژنئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ووژل شو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه وویل الهی زه د هغه څه څخه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه، او الهی زه د هغه څه څخه بری او بیزاره یم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایلولو خوښ یم او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهي شو. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ورته ویل یې چیرې ځې یا ابا عمرو یا ابا عمر؟ انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي. او لاړې تر هغو د کفارو سره جنگ کاوه تر څو چې شهید کړه شو. پس له جنگ څخه د جسد چا نه پیژندي چې دا څوک دی، ځکه د پر بدن 83 زخمه وه چې ځینې د تورو، ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو د بدن هیڅ چا ونه پیژندي بیله د خور څخه چې هغه هم د پر یوه ګوته وپیژندي چې په خوا لا پرې شوې وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسه نه وه پوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکړي. ورونو څوک داسې جهاد کولی شي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلی شي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولی شي چې 83 زخمه دې زخمي شي او دی جنگ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمي کېږي او د جنگ د میدان څخه وځي. 2 زخمه خو څوک په تکلیف زغملی شي، مګر 83 زخمه او بیا دې هم جنگ کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي موږ یې بدن لس کړي، په ټوله بدن کې د 21 ځای نه پاته چې زخم دې نه وي خوړلی. یعنی ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې 21 نه کېده. د الله عز وجل په لار کې ټوله بدن خوړن شوی و. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورناره کړه یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژل شوی وي الله جل جلاله حیدی نمری پر خپل دین باندې وجنګیږي، الله ستاسو ناصر او کامیاب کوونکی دی. د انصار څخه یو څو نفر د ملګری سو او د خالد د سپرو پر ټولي حمله وکړه تر څو چې خالد په نیزه ووشي او د نور ملګری هم شهیدان سو. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنگ کې پر یو انصاری ورغلی چې په خپل وینو کې سره اوښتي. مهاجر ورته ویل ای فلانه آیا ته خبر شوې چې محمد ووژل شو؟ یعنی تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که درواغ. نو ویل ته خبر شوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل شو؟ انصاری ویل که محمد وژل شوی وي هغه خپل رسالت ورساوه
اوس تاسې پر خپل دین وجنګېږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنګیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي شوه و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځېده. نو یا هغه د تسلیمېدو او یا دا چې د عبدالله ابن ابی سره د خلاصون دپاره رابطه ونیسي افکار د دماغه ویسته، خپلې اسلحې واخیستې او د مشرکانو پر لښکرو یې حملې شروع کړې. کوشش کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر هم یو جوړ شوی درواغ و. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنګ او ټینګ مقاومت څخه د هغه محاصرې څخه خلاص و او په قراره د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یوه بله درېیمه ډله هم وه چې د هغو دپاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بېله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصرې په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان په رسولو کې هجوم او حملې شروع کړې، چې دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و که څه هم دوی د جنگ په اولو څپو کې وه، خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک ذات خطر حس کړي نو اوس د ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کوم وخت چې د مسلمانانو د لشکر ډېره حصه هلته په محاصره کې وه او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته وویل کوم وخت چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بېله 9 نفرو بل هیڅوک نه وه، او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ورنارې کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د ده صلی الله علیه و آله وسلم آواز واورېدی او ویې پېژندی. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسلمانانو د لشکره څخه یو څوک را ورسېږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر ده علیه الصلاة وسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او دغه 9 نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع سو چې په هغه کې د محبت او قربانۍ، شجاعت او فداکارۍ نادره او بې مثله نمونې ښکاره شوې. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د 9 نفرو سره یوازې پاته وو چې 9 نفره انصار وه او 2 نفره مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص وه. کوم وخت چې کفار وده علیه الصلاة وسلام ته ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لرې کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصارو څخه یو سړی ور دمخه سو، تر هغو یې جنګ کاوه چې ووژل سو. کفار نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سوه. دغه رنګه یو نفر د انصارو څخه ورته درېږي تر څو چې وسره ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو مهاجرو ملګرو ته وویل موږ د خپلو ملګرو سره انصاف ونه کوي، او د هغه 9 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه ده هم تر هغو جنگ وکړي چې زخمونه یې ډېر سوه او پر مځکه ولوېدی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غزارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 2 قریشي ملګري پاته سوه. امام بخاری او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بېله طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه و پاته، او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته هغه مشکل ترین وخت او ساعت وو، او کفارو ته یو طلایي چانس وو چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو
هم د دغه طلایي موقع او فرصې څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستی او تنبلي ونه کړه. غواړي چې د دغه وخت څخه اعظمي فایده واخلي، نو یې خپلې حملې ټوله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړې او په دې امید دی چې دی علیه الصلاة والسلام د بین یوسف. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وویشتي او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ومشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي، او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د دوو جوړه غاښو په مابین کې دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمی شوه. په دغه وخت کې عبد الله ابن شهاب الزهري کافر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخه شو او پر تندي یې زخمی کړي، یا زموږ په اصطلاح سر مبارک یې ورمات کړي. د بله طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د آسپور عبد الله ابن قمعه ملعون راغلی، توره یې پورته کړه، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واری وکړي. توره په ډېر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوږه وموښته. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی زغري یوه پر بله سربیره اغوستې وې، نو د تورې وارې د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کړي، ځکه توره پر اوسپنه وموښته، مګر وارې ډېر قوي او شدید و. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړي دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی و چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوږه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډېر قوت او شدت سره پر سر وواهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې ورته ویل اقمعک الله، یعنی الله دې ذلیلک. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبول کړه. ابن قمعه چې دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی، نو بیا خپلو پسو ته ورووتی. د ده پسونه چې د غره پر یوه لاش ګرځېده دی هلته ورغلی، د پسو په مابین ورننوتی، د ده د پسو څخه یو ښکرور وزګړي پر راعلا کړه او ده یې په سر داسې وواهه چې د غره د لاشه څخه لاندې واچاوه. په ګیلېدو لاندې ولوېدی، ټوک ټوک او مردار شو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر وواهه، د هغه خول چې د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر و، د یوه زنجیر دوې حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر ننوتلې. پر دغه سربیره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی، سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې دوه ډېر سخت او شدید وارونه وشوه، خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې طاقت شته او مقاومت کوي. ورونو، تاسې به نن ورځ د کفارو و ځینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې ناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته وګورئ چې د دعوت د اولې ورځې څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي، خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالبه کړی او غالبه کوي. د سپو غپا و اسمان ته نه رسېږي، یا وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي. په صحیح حدیث کې راغلی دي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات شو او په سر کې زخمی شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کړي او غاښ یې ورمات کړي، حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوتوي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي: لیس لک من الامر شیء
او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي تعالی په امور کې هیڅ اختیار نشته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیار دار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي یا به دوی ته عذاب ورکړي، او بېشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي، او د خپل رسول د ښو اخلاقو یوه ډېره لوړه او شانداره نمونه قائمه کړي، او ټول دنیا ته دا وښکاره کړي چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر ده علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم و هغو ته یوه شرح هم. محترم ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده، نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې 19مه پته کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.